أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. سورة الفاتحة. تیر درس کې د الحمدلله رب العالمین تفسیر منگو کو چې حمد څه ته ویل کېږي او لفظ الله کی تشریح او رب څه ته ویل کېږي او د العالمین تشریح. نن به درس کو په الرحمن الرحیم کې. الرحمن اللہ عام مہربان دے دنیا کی پٹول مخلوقاتو، الرحیم خاص مہربان دے آخرت کی پا مومنانو. الرحمن الرحمن دا وزن فعلان دے، رحیم وزن فعیل دے. دا اوزان دی پا اوزانو پا عربیت کی، په عربیت کی معنی بدلیږي. ذکر رحمان او رحیم دا صيغې د مبالغې دي. مبالغه دا پر رحمت کولو کی معنی ډیر رحمت کوونکی ذات. رحمت په لغت کې دو قسمه ده. یو رحمت د الله په صفت کې ده او دویم رحمت د مخلوق په صفت کې ده. جدا جدا ده. زمون عقیده دا چې د الله صفت د مخلوق د صفت سره مشابه نه وي. به کتابونو ولا غلطی کوي چې هغه اولا ډاری کی وای رحمت څه ته وای رقت القلب ته وای. به وای په دې خو اعتراض راځي چې د الله حسن نشته ده، نو به وای چې رحمت د الله په صفت کې معنا حقيقي نه ده مراد، بلکې غایه مراد ده او مبدا نه ده مراد، چې تفضل او احسان او انعام مراد. بلکې دې کې اهل لغت خکار کوي. نو لسان العرب کې وای رحمت په دوه قسمه ده. یو رحمت د الله دی او بل رحمت د مخلوق دی. دوانو کې فرق دی، جدا جدا دي دوانه. رحمت د مخلوق لغت کې ویل کېږي رقت القلب ته، د زړه نرموالي ته ویل کېږي د مخلوق رحم. او رحمت د الله تفضل او احسان او انعام ته ویل کېږي. نو یو رحم د الله شو بل رحم د مخلوق شو. دوانو کې فرق شو. رحمت د بنده چې رقت القلب ته وایي د زړه نرموالي ته، رحمت د الله شری تفضل او احسان او انعام ته وایي. الرحمن الرحیم دې کې فرق شته کنه په مابین د رحمان او رحیم کې. اهل لغتو کې یو عالم دی ابو عبید په نام باندې، هغه فرق نه کوي، خو لیکن هغه غلط شوی دی ځکه الفاظو کې چې فرق شته نو معانیو کې به لازمی فرقي. یو فرق مفسرین ذکر کړی دی، الرحمن د ټولو خلقو سره تعلق لري او رحیم متعلق دی صرف د مؤمنانو سره. قرینه پیدا ده الرحمن د عرش دی استوا سره الله راوړی دی. الرحمن علی العرش استوا. او رحیم خاص دی مؤمنانو پوری. نو به مؤمنانو بارک وی کان بالمؤمنین رحیما. الله په مؤمنانو باندې رحم کوونکی دی. دویم فرق بعض مفسرین ذکر کړی دی رحمان او رحیم په منځ. رحمان معنا رحمتنا نعمتنا ورکوونکی ذات، برکات ورکوونکی ذات. رحیم معنا مصیبتنا لری کوونکی ذات. دا فرق شپ مابین د رحمان او د رحیم کې سوچ او تکوي.
ذکر رحیم ذکر کیږي په مقام د دفع د عذاب کې لکه قران کې الله وایي څوک چې د عذاب نه بچ شو فقد رحمه نو څوک چې بچ شو معنا رحم په وشو درې مشهور فرق ذکر کړی دی فرا مفسر هغه وی رحمان هغه ذات ته وی چې د دنیا نعمتونه ورکوي رحیم هغه ذات ته ویل کېږي چې د آخرت نعمتونه ورکوي نو فرق شته ما بین د رحمان او د رحیم څلورم فرق دا دی رحمان معنا غټ انعامات ورکوونکی ذات رحیم معنا لوی لوی انعامات ورکوونکی ذات پنځم دا دی رحمان تعلق دی د اسمان والا سره او رحیم د ځمکې سره تعلق لري رحمان دی الله په اسمانونو والا رحیم دی الله د ځمکې په والا شپږم دا دی رحمان هغه ذات ته وایي چې سوال ته وکړي نو به تعالی هغه حاجت پوره کوي رحیم هغه ذات ته ویل کېږي چې په غیر د سوال نه ستا حاجت پوره کوي وم فرق ابن کثیر او قرطبی رحمه الله راغب دي ټول لیکل ده چې د رحمان اطلاق د الله نه ما سوا په بل چا باندې نه کیږي بل چا ته رحمان نشي ویل عبدالرحمن بابا ته خلق رحمان بابا وای دا غلط کار کوي یا د چانم د څوک د رحمان وای عبد ټکټ کی دا صحیح کار نه دی ذکر رحمان خاص دی الله پورې هر چې رحیم دی نو هغه مشترک دی د الله په صفت کې راضي په خپل معنا او د مخلوق په صفت کې راضي په خپل معنا لکه موږ ویلي د نبی صلی الله علیه وسلم بارک الله ویلي دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا نبی چې په مؤمنانو باندې شفقت کوونکی دی او رحم کوونکی دی نو ځکه ویلي الرحمن الله عام مهربان دی دنیا کې په ټولو مخلوقاتو الرحیم دا بل صفت دی او په طریقه د استدلال عقلی دی دلیل په دعوه د الحمدلله په الرحیم کې عطف ونکړه د سیونه ویلې چې والرحمن او الرحیم ځکه عطف کې معنا د عدم استقلال یو دلته د صفات مستقله دي د الله که عطف کله وی والرحمن یا والرحیم نو به د دین معلومېدل چې ردا صفات مستقله نه دي ځکه په مخ کې باندې عطف دي نو عطف ونه ک پته لګي چې الرحمن هم د الله صفت مستقله ده الرحیم هم د الله صفت مستقله ده د الرحمن الرحیم رب د آیت مخ کې سره ده هر کله چې ویلې شو الله رب ته نو رب کې معنی د پیدا کون کې د نعمتونو ده الله پیدا کون کې د نعمتونو ده ځکه رب کې معنی د خالقیت پرته ده نو سوال پیدا شو چې دا انعامات په الله پیدا کړی دي نو تقسیم به څوک کوي د دې انعامات او الله جواب کوي چې ورکون کې د نعمتونو عموما خصوصا الله دې بس الله یې ورکوي او الله یې تقسیموي په دې خلکو باندې بدل ته یو سوال راځي سوال دا دی الرحمن الرحیم په بسم الله کې مخکې تیر شو بسم الله الرحمن الرحیم دلته دوباره راوړو الرحمن الرحیم تا خو تکرار دی کنه ولی دوباره ذکر کو مدارک یو جواب کړي دی چې الرحمن الرحیم راوړل رستا د پس د بسم الله نه دلیل شو چې بسم الله جز نه دی د سورۃ نه ځکه چې بسم الله هم جز شي د سورۃ نو ورسته به په دې سورۃ کې الرحمن الرحیم راوړل نو دا تکرار دی لیکن دا خبره صحیح نه ده د تکرار ظاهرا موجود دی که جز شي او کنه دا جواب به پیدا دی د دې پر راوړلو کې نوري پیدا شته ده یو دا د بسم الله الرحمن الرحیم کې د استعانت لپاره دلیل او الرحمن الرحیم دي ځکه چې دوباره الرحمن الرحیم راوړو د تخصیص لپاره راوړل نو دلیل له چې الته مقصد جداو الرحمن الرحیم کې چې بسم الله کې راوړل دلته دوباره په صورت کې راوړل الرحمن الرحیم د دې مقصد جدا ده الته د استعانت لپاره او دلته د دلیل لپاره ده نو دا تکرار نه ځکه امام بخاری رحمه الله یو روایت په خپل کتاب کې بار بار راوړی یو ځکه ته امام بخاری یو مسله ثابته یو بل ځکه ته امام بخاری بل مسله ثابته نو دلته دا تکرار نه ده
بلکې دلته مقصدونه جدا جدا دي. دویمه پیدا دا ده چې دلته دفع د وهم ده. چا به وهم کولی چې کېدی شي الله خو رب دی، تقسیم د انعاماتو به بل څوک کوي؟ نه، بلکې تقسیم د انعامات هم الله کوي. دریم دا دی بسم الله کې لفظ د الله ذکر کوم، بسم الله. او قرآن کې الله ویلي دی اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کله چې الله یاد کړي شي د مؤمنانو زړونه رپېږي. نو هر کله چې په زړه باندې وجل راغی، هیبت راغی، نو د هیبت د ځایله کولو دپاره الله په بسم الله کې ویلي چې الرحمن الرحیم، مه یېرېږئ، زه رحمان او رحیم ذات یم. دلته په دې صورت کې مخکې رب العالمین ذکر شو، نو د سړي امیدونه پیدا شو. هر کله چې امیدونه پیدا شو نو د تاکید الرجا دپاره، د امید د تاکید دپاره الله دوباره الرحمن الرحیم وویلی. نو التا مقصد ازاله د وجل وا، دلته مقصد تاکید الرجا دی. نو ځکه دا تکرار نه حسابي. الرحمن الله عام مهربان دی دنیا کې په ټولو مخلوقاتو، الرحیم خاص مهربان دی آخرت کې په مؤمنانو. مالک یوم الدین الله اختیارمند دی د ورځې د جزا. مالک یوم الدین دا بل صفت دی د لفظ الله. دی کې هم طریقه د استدلال ده چې واقدار د جزا صرف الله دی، نو استحقاق د حمد هم الله دی. نو دا دلیل شو لپاره د دعوی. الحمدلله دعوه حمدنا الله الذي ولی ذکر رب العالمین دی، د عالم تربیت کله یو دلیل. دویم دلیل عام او خاص مهربانه دی. دریم دلیل حمدنا الله الولی دی، ذکر مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د جزا دی. بیدل تمعاتفونه کو ومالک یوم الدین ونوی، ولی ذکر وجه صدا اشاره د استقلال د دې صفت تام چې ملکیت کې الله مستقل دی. رب د دې آیت مخکې سره دا دی، مخکې ویلي نعمتونه عام خاص شته. نو سوال پیدا شو چې د دې نعمتونو شکر او د منعم شکر ادا کول په موږ باندې واجب دي او کنه؟ نو دلته وهم د پکې چې نعمتونه چې کله صرف کې او خرج کې ویره بساتی د الدین د جزا نه، امید بساتی د هغې د ثواب په ورځ د جزا. بل دلته اشاره د فکر د آخرت ته. مالک دلته راوړو رد دی په مشرکینو باندې. هغوی به ویلې چې موږ عبادت کوو د اولیاو. نو اول خو قیامت نشته دی، بالفرض و تقدیر که قیامت شي زمونږ بزرګان شته دی، زمونږ شفعای قهریه شته دی، هغوی به موږ بچ کوي که نه؟ دلته الله دفع د وهم کوي چې مالک یوم الدین ګوره د هغې ورځې اختیار زما سره دی. هلته د چا شفعا سپارښی نه چلېږي چې ستاسو سپارش پې وکړي. مالک د ملک نه ماخوذ دی او ملک د ملک نه ماخوذ دی. مالک شاته ویل کېږي فرا لیکلی دی القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود. هغه ذات ته ویل کېږي چې قادری معنا زوات پیدا کوي د عدم نه وجود ته راولي، دې ته ویل کېږي مالک. بیضاوي لیکلي مالک شاته وایي المتصرف فی الاعیان المملوکة کیف یشاء، چې زوات مملوکو کې تصرف کوي څرنګه چې وغواړي. لیکن دې دوانو تعریفونو کې تخصیص دی. اگر که لفظ مالک کې ډیر عموم پروت دی او ډیر عام دی لفظ مالک. مالک دامن الله پیدا کون کې هم دی، تصرف کون کې هم دی، په اعیانو کې او په اعراضو کې هم څرنګه چې خوښه شي او په کوم وخت کې خوښه شي. دا معنا به مختص ده الله پورې ځکه کیف یشاء صرف الله کوي څرنګه چې وغواړي. الله چې څنګه وغواړي هغه څه کوي، موږ چې څنګه وغواړو هغه څه نشو کولی. به مالک د بنده صفت کې ام راضي، خو لیکن د الله صفت جدای، د بندگانو صفت جدای. مالک چې د بنده په صفت کې راضي نو هغه ملکیت مجازي، حقیقی ملکیت او بادشاہي د الله دا. حقیقی مالک الله دی. مالک یوم الدین الله اختیارمند دی د ورځې د جزا. یوم الدین یو مرست ویلې کېږي، نهار ورته هم وایي.
کله نفس وقت ته ویل کېږي یوم اگر که غیر محدودی یو تاریخ تیر شوی یو ورځ تیر شوی نو خلک وایي پلانۍ ورځ داسې وه کار خو په هغه یوه ورځ کې نه شوی بلکې یو تاریخ ته ورځ ویلی کېږي بیا یوم د دنیا د یوم نو د دنیا یوم چې دی هغه د طلوع د شمس نه واخله تر د غروب د شمس پورې دی ته یوم د دنیا ویلی کېږي د دنیا ورځ من طلوع الشمس الى الغروب کله یوم مطلق وقت ته ویلی کېږي لکه قرآن کې الله یوم الفرقان یوم الحنین یوم الحدیبیه دلته د یوم نه مراد نفس وقت دی الدین قرآن کې الدین په ډېرو معناګانو باندې راغلی دی کله الدین راځي عقیدې د زړه ته وایي کله الدین ټول شریعت ته وایي دین کله غلبي او تسلط ته وایي دین کله نفس قانون ته وایي دین کله نفس کله دین ویلی کېږي طاعت ته دین کله حکم شرعي ته وایي او حد شرعي ته دین کله عبادت ته وایي مخلصین له الدین دین کله ویلی کېږي دعا ته او دین حساب او جزا ته هم ویلی کېږي لکه دلته نو دلته د الدین معنا ده یوم الجزاء والحساب د جزا او د حساب ورځ نو الله د جزا د ورځې مالک دی اختیار د هغې سره دی د قیامت د ورځې بیا دلته سوال راځي دلته وایي مالک یوم الدین الله اختیارمند دی د ورځې د جزا د قیامت د ورځې اختیار د چا سره دی الله سره نو سوال لازی الله مالک مطلق دی د عرشی مالک دی تخصیص یې دلته په دین سره ولې وکړو چې الله د آخرت د ورځې مالک دی الله د عرشی مالک دی یو جواب دا دی په دنیا کې د انسانانو ظاهري حکومتونه هم لها مالکون دوی د هغې باچاهان دي مالکان دي عرش د قیامت ورځ ده نو هلته د انسانانو نه حقیقي ملکیت شته دی او نه مجازي ملکیت شته دی ځکه تخصیص کو د مالک فورس د جزا پورې چې ګوره د قیامت فورس د بل چا باچای نه چلیږي صرف باچای چې چلیږي د الله باچای چلیږي به مالک سره الدین ویلی مالکی الدین دی سره یوم ولی ویلی اشاره د دې ته چې الله د قیامت پورس جزا ورکوي خو لیکن په دغه ورځ باندې الله صرف جزا نه ورکوي نور کارونه هم کوي ډیر کارونه کوي الله د قیامت پورس بدلتا چیزیں پورے مالک یوم الدین پورے دا اللہ دری صفات ذکر شو یو اللہ دے اسم ذاتی دا اللہ دویم رحمان رحیم او مالک یوم الدین دا دری وانه صفات چې مرجع د ټولو صفاتو دا د ټولو صفاتو رجع د دری وانه صفاتو ته کی سوچ وتا کوي یو قسم صفات د الله دی صفات الالوهیه د الہیت صفت د الوهیت صفات تا داخلي په الحمدلله کې په دې لفظ الله کې داخلي صفات د الوهیت دویم قسم صفات د الله دی صفات فعلیه صفات التدبیر والقدره تا صفات د تدبیر او د قدرت داخلي په لفظ د رب کې رب العالمین کې دریم صفات د الله دی صفات الجود والاحسان والرحمه صفات الجمال دا قسم صفات د الله داخلي په الرحمن الرحیم کې دریم قسم صفات د الله دی صفات العدل صفات جلالیه دغه صفات داخلي په مالک کې بس پته لګي الله ډیر لوی ذات دی او د ټولو صفاتو رجعه د الله رب العالمین د صفاتو کیږي هم دي صفاتو ته چې دلته ذکر دي صفات د الوهیت صفات د جمال صفات د قدرت او د تدبیر او صفات الجلال د دې ټولو مرجع دلته ذکر ده مالک یوم الدین الله اختیارمند دی د ورځې د جزا ایاک نعبد یا الله من خاص تا بندگی کوو ایاک نستعین یا الله من خاص تا مدد غواړو ایاک نعبد و ایاک نستعین قانون د عامو کتابونو دا دی چې کله یو مسله ذکر کی په ادله سره یو مسله ثابت کی نو به د هغې نتایج او آثار ذکر کوي
دلته مخکې دعوه بیان شو په دلایل باندې. دعوت سوا الحمدلله، حمدونه د چا لپاره دي؟ الله لپاره. نو یو دلیل ذکر کړ پر رب العالمین سره حمدونه الله لوري دي ځکه د عالم تربیت یې کړې ده. دیم د حمدونو مستحق ذات الله ولی دی ځکه عام او خاص مهربان دی. دریم حمدونو لایق ذات ولی الله د ذکر د قیامت د ورځې اختیار دا سره ده. دا دعوه شوله او دا ثابت شوله مبرهنه شوله په دلایل سره. هر کله چې دا دعوه ثابت شو په دلایل او تفریح په ماقبل باندې کوي او نتیجه ذکر کوي د ماقبل. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا تفرید توحید د الوهیت یا د توحید العبودیت دا په توحید ربوبیت او په اسماء او صفات باندې دا تفریح او ذکر کوي. تفریح چې څوک الله رب منی، رحمان رحیم منی، مالک منی، نو عبودیت هم داغه کوي او استعانت هم داغه نه غواړي. رد په مشرکین باندې چې هغه ربوبیت منو خو لیکن عبودیت بینه منو د الله بندگی بینه کولای واځي. صرف دا به منو چې الله رب دې رحمان او رحیم دې. رب تم نمخ کی سره ښکارا شو لکه نتیجه چې متفرعی په مخ کې دعوه باندې. نو دغه رنګ دلته دا دعوه متفرع ده په مخ کې دعوه دلایل باندې. هغه دعوه شول او دلایل ذکر شو نو وس دا نتیجه شول او تفریع شول چې د ذات دی او د قدرتونو والا ذات دی داغه بندګیم پکار ده او داغه نمبر د غختلم پکار دي. دلته دا تفریع ذکر کوي او نتیجه په غیر د حرف عاطف نه. بل رب تعالی د غنمونه مذکوره د الله مستلزم دی عبودیت لرا نو ملزوم پسې لازم ذکر کیږي. نو مخکې ملزوم ذکر شو چې دغه صفات دي، اوس لازم ذکر کوي چې عبادت او استعانت ده چې ته دغه صفات او اعلی ذات الله منی نو دغه الله په بندګیم کې کړه. به دې پورې صيغه د غایب را روانه وي ځکه اسم ظاهر دلالت کوي په غایب باندې. الله رب رحمان رحیم مالک غایب شو. اوس سره مخاطبه کوي چې یا الله موږ ستا خاص بندگی کوو، ستانه مدد غواړو. دې ته په کلام عربی کې التفات وایي. التفات حسن پیدا کوي. دلته د غایب نه التفاتو کو مخاطب تا التفات کی اهمیت نو عبودیت هم اهم شی ده کړه. نو اول دلته یا کړوړي نو دا یا کې راوړې ده دارسد نعبدو لپاره مفعول ده. اصل کې څنګه نعبدو کو اصل کې نو مفعول مخکې کو ففعل ایاک سره ولګو. نعبدو کې ولي ویلي دلته ایاک نعبدو ویلي او نعبدو کې ونه ویلي ځکه نفس عبادت ثابت اول الله له مقصد نه دی. ځکه مشرکان هم د الله عبادت منو خو لیکن شرک به سره کو. جګړه په تخصیص د عبادت کې دا چې خاص د الله بندگی کول جګړه پرې کې دا چې بل ور سره نه شریکه، معبود به ور سره نه شریکه، کانی بوټي به ور سره نه شریکه، اولیاء بزرگان به ور سره نه شریکه. جګړه پدې کې دا نو ذکر تخصیص ذکر کوي چې عبادت خاص کو من الله پورې معنا عبادت د غیر الله نه پکوا. ایاک نعبدو یا الله من خاص تا بندگی کوا. د کانو د بوټو د اولیاء او د بزرگانو د باباګانو د دې خلکو بندگی من نه کو. یا الله من خاص تا بندگی کو. بدل د ایاک اول راوړو اشاره ده دیتا چې عابد باول ټول نظر په معبود باندې اچي، په معبود باندې خپل نظر ساتي، خپل عبادت ته نه ګوري بلکې معبود ته ګوري. معبود زمونږ څوک دی؟ الله. بدل د تخصیص ذکر کو نو تخصیص مستلزم دی اثبات او نفی لرا. معنا دا ابن عباس نه نقل لا چې ایاک نعبد من نعبدک ولا نعبد غیرک. یلا موږ ستا بندگی کوو ستانه د غیر بل چا بندگی نه کوو. بل روایت ابن عباس کې راغلی دی چې یا کنابود معنا دا الله کن واحد ولا نطيع غیرک. یلا موږ ستا توحید منو د بل چا اطاعت نه کوو. بل روایت هم د ابن عباس نه نقل دی چې کل عباده فی القرآن فهو التوحید. قرآن کې چې کوم ځکه عبادت ذکر شي بس دا غي مقصد به توحید. نو نعبدک منا نوحدک فی العباده. یلا منګ تا خاص کو استاد توحید ثابت او استاد توحید منو په عبادت کې چې خاص تا بندگی کو د بل چا بندگی نه کوم.
ایاک نرست نعبدو ده نعبدو صيغه د جمع متکلم ده سړی یوي سوال راځي زه چې بندگی کوم زه یوې ما نو څنګه زه چې نعبدو یا الله موږ ستا بندگی کوو جمع ولی ذکر کوي دې کې اشاره ده چې بندگی خو فرض ده په ټولو بندگانو باندې فرض ده اعتراف ده په اشتراک کې چې نورم شریک دي بیضاوی ذکر کوي چې کله یو سړی بندگی کوي هغه به داسې وایي چې الله زم بندگی کوم نور خلک هم ستا بندگی کوي زه د خپل عبادت شریکوم په زمن د نور خلکو کې دا نور خلک هم ستا بندگی کوي الله زم د دې سره د خپل بندگی شریکوم یا الله ته د دې خلکو بندگی قبل ازما غو سره قبول کم عجز ته اشاره ده یا الله من ستا بندگی کوه د سینې وایي چې الله ز ستا بندگی کوم نه یا الله من ستا بندگی کوو منګ ټول ستا بندگی کوو ته د نور بندگانو عبادت قبل نو الله اسما غمر سره قبول کام اشاره ده دیتا بے نعبدو ویلی ماده د عین بدال هغه ځکه استعمالیږي چې یو شی ډیر زور شي ډیر استعمال شي لکه خلک وایي طریق معبد هغه لاره چې خلک په ډیر لاړ شي راشي دا لاره د سي زړه شي یا ثوب معبد هغه جامه چې ډیره واغستل شي راوغستل شي نو به سزړ شي نو دلته عین به دال راوړو په عبادت کې دلیل په دې باندې چې په عبادت کې بس سم ډیر ځان وکاره سم ډیر بندگی وو کې ځان بزوړ کې په عبادت کې الوب مقصد ته ورسي نو عبادت کې معنا لغوي ده نهایت تذلل نهایت عاجزی کول الله تعالی عبادت کې بزان سخت تړي کې ډیر عاجزی به کې الله تعالی بے معنی شرعی د عبادت صدا مفسرین ذکر کوي عبادت څه ته وایي الطاعه مع غایه الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الالوهيه المعبوده من اطاعت کول الله سره د نهایت خضوع او د عاجزینا عبادت چې د الله کې الله تبارک عاجزیم کې خو لیکن موافق د تکلیف شرعی سره د شرعي چې څنګه حکم تا تکله یا بس به عبادت کې ځانو کې طریقې نه جوړه او عقیده د اولوہیت د الله وساتي چې الله تم الہی نو زستا بندگی کوما عبادت څه ته ویل کې حاصل ادا شو عبادت چې کله کې یو کې نهایت عاجزی کې تذلل وکي الله تا دویم د شرع موافق بهګه دریم د توحید عقیده بدی باباګان مامباګان بعد غیبا نشریکه په خپل عبادت کې اولیاء بزرګانو د پاره بندګی نه کې خالص د الله د پاره بندګی کې عقیده بدی د اولوہیتی الہ به الله غني نو ځکه ویری ایاک نعبدو یا الله من خاصه بندگی کوو د بل چای نه کوو و ایاک نستعين یا الله خاصه مدد غواړو د بل چای نه غواړو و ایاک نستعين د عطف کما قول باندې عطف کی مناسبت دلته مناسبت د تخصیص هم ده عبادت هم خاص و الله پوری استعانت هم خاص ده الله پوری و ایاک نستعين جدا ول راوړو د وجه د اهمیت نه زکه اکثر خلک شرک په دنیا کې کوي په استعانت کې کوي عبادت خو کم خلک کوي پټ پټې کوي لیکن استعانت کې چغي ویلې بابا غانو تا اے پیر بابا را ورسېږي او اے بابا تزما مدد وکي مال بچی راکي مال عزت راکي مال راکي نو زکه ویا کنستعين مستقل ذکر کو په عتب سره راوړو خلف کې اختدي نستعين دا دعون نه ماخوذ دی عون ویل کېږي مدد کول استعانت مدد کول ته وي استعانت معنی د طلب العون عون او مدد د چانه طلب کول دی ته ویل کېږي استعانت الفاظ مترادفه د استعانت شته یو نصرت ده نصرت خاص لك فانصرنا على القوم الكافرين ومقابله پس کی استعمالی کی نصرت عون عام ده وتعاونوا على البر والتقوى دغرنګ لفظ توفیق لفظ دعا لفظ توکل دی ټولو ته لفظ استعانت شامل دی بل تعمیم دار شدت مفعول فری خیر محل د استعانت فری خیر ایاک نستعين یا الله موږ ستانه مدد غواړو نو پس کی مدد غواړو مفعول څه ده نو چای تخصیص کړي دی چې یا کنستعين فی العبادات یا الله موږ ستانه مدد غواړو په بندګانو کې بعضی بندګې نه دی سخت دی یا لازم پکې مدد وکي jihad سخت دی د غرنګ تهجد بعضی مؤمنانو باندې آسان صدقې ورکول زکاتونه ورکول ځان قربانول د الله په لار کې الله دا بعضی بندګې نه سخت دی یا لازم پکې مدد او استعانت وکي
خو لیکن بعض مفسرین وایي چې الله عام ویلی دی نو عام یې پرېږده که نه ایاک نستعین منا فی جمیع الاحوال والحوائج والعبادات یا الله موږ ستا نه مدد غواړو په ټولو حالاتو کې او په ټولو حاجتونو کې او په ټولو بندګانو کې مقصد دا شو ایاک نستعین یا الله موږ ستا نه په هر حالت کې مدد غواړو چې ته زموږ مدد ونه کړې نو موږ ډېر کمزوري خلک یو تباه کېږو یا الله زموږ مدد وکړي بیا دلته استعانت په عبادت پسې قریب راوړو نږدې ولې اشاره ده ته عبادتو کې موږ مستقل نه یو یا الله موږ ستا مدد ته محتاج یو یا الله ته زموږ مدد وکړي ایاک نعبدو کې رد په جبر یو چې هغه انسان مجبور محض دی چې پې کوي الله یې پې کوي نه نعبدو یا الله موږ بندګي کوو ستا په خپل افعالو اختیاري او سره یا الله ته رانه راضي شي دې کې رد په جبر یو باندې نو نستعین کې بیا رد په قدر یو باندې چې هغه وایي انسان چې دی دا هر څه پې الله کوي نو موږ ویو چې نه نستعین یا الله موږ ستا نه مدد غواړو یا الله ته زموږ مدد وکړي چې موږ ستا په دې عبادت باندې مضبوط شو ټینګ شو په ایاک نعبد و ایاک نستعین ډېرې جوړې کلمې دي په دې کې دین ټول پروت دی ابن کثیر ذکر کوي هاتان کلمتان ترجع الادیان وایي دا دوه داسې کلمې دي چې ټول دینونه وو د ټولو دینونو خلاصه دا دوه کلمې دي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ ستا نه مدد غواړو تا بندګي کوو ستا نه مدد غواړو د ټولو دینونو رجعه د دوه کلمو ته کیږي دې د وجه نه سورۃ الفاتحه ته موږ یو نوم ویلی سر القرآن د قرآن راز نو سورۃ الفاتحه د قرآن راز دی او د سورۃ الفاتحه راز د قد آیاتونه دي د دوه ټکي دي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ ستا نه مدد غواړو ستا بندګي کوو ستا نه مدد غواړو نو ایاک نعبد کې محنت دی او نستعین کې دعا ده بدلته سوال راځي هر کله چې عبادت موقوف دی په استعانت نو په کار دا چې استعانت مخکې راوړی وی ځکه موقوف علیه مخکې په شی باندې جواب دا دی مقصد اصل کې عبادت دی نو اول مقصد ذکر کول په کار دی ایاک نستعین دا رد دی په شرک بالاستعانت باندې چې اکثر خلک یې کوي چې یا پیر بابا راورسېږي یا غوث بابا یہ عبدالقادر جیلانی را ورسیگی الویس بانا را ورسیگی و دغا خلق باندې رد دے پا ایاک نستعین کی خاص کر عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ ویلی دی یا فقیر الخلق و مشرک الخلق و یہ غریب قوما یہ مشرک قوما وتقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين وفي قلبك كم إله غير الله وې غریب قوم اے مشرک قوم په مونږ کې وی چې الله موږ ستا بندګي کوو ستا نه مدد غواړو او پسله کې د څومره خدایان نیولې دي څومره معبودان دي نیولې او د هغې ته بیا را مدد شوی منه څوک چې مونږ کوي هغې له پکار ده دا نه ده چې هغه د زیارت ته لاړ شي د بل چا نه د مدد وغواړي د بل چا نه دي بچي وغواړي د زیارت کاڼي د ځان پسې ومږي تا خو اور اوبه جمع کوي په مونځ کې وایي چې الله موږ ستا بندګي کوو ستا نه مدد غواړو ستا نه بچي غواړو ستا نه عزت غواړو ستا نه مال غواړو او بې زید دې ټکي سره سره نورو درګاهونو کې ګرځي نورو باباګانو لذي او داغونه دا شی نه غواړي دا خو اور اوبه جمع کول دي ایاک دلته الله بالذات ذکر کوي ایاک نو وسیلې ختم شوي ایاک نعبد من یا الله خاص تا بندګي کوه منځ کې واسطې نه لټو وسیلې نه لټو یا الله خاص تا بندګي کوه و ایاک نستعین یا الله خاص تا نه مدد غواړو منځ کې ز قبر ولی بزرګ دانه شریکو منځ کې دانه راولو چې زیتا ته موتی الله ته وی ونه یا الله خاص تا نه مدد غواړو منځ کې واسطه نه منو بیرد دلتا رد شرک فی الدعام پکې ده به استعانت کې فرق ده یو د عبادت او د مخلوق استعانتي نو د الله د طرف نه استعانت بختل دي چې موږ عقیده دا چې الله زموږ معبود او الہ ده موږ چې الله ته وي چې الله موږ له مال راکې موږ له بچی راکې موږ له مالونه راکې نور مددونه زموږ وکې زموږ کې عقیده دی چې الله زموږ الہ ده ځکه ته دا غواړو او بنده ته چې موږ کله وی چې موږ مدد وکا رانی دې کې کېره مت راشه یدي دې کې مال الله سره کې قرض را سو کې دا مدد غوښتل دي د عبادتونو د بندگانو نه خو لیکن موږ عقیده هو کې دا نه چې دا موږ الہ دی
د الله نه چې موږ مدد غواړو موږ عقیده کې دا چې دا الہ دی د مخلوق نه چې کله مدد طلب کوو نو موږ عقیده دا نه چې را دا زموږ الہ دی زموږ الہ الله دی کنه نو دې کې خدای عقیده نه چې را بندنه سم مدد غواړم او دا د زما الہ شي او دا د مالک د نه پیو د ضرر شي دې کې عقیده د اولوہیت تشته دیوال تويشته دی چې کله د الله نه موږ غواړو دویم د اسباب باندې بنا دا الله نه موږ مدد غواړو ما فوق الاسباب الله موږ مدد کوي کله په اسباب باندې کوي کله بغیر د اسبابونو کوي بنده چې زمون کومک کوي او نصرت کوي نو بنده نه اسباب شي پیدا کول او نه په ګیاتر شي چوله نو بنده محتاج دی په ټول اسبابو کې الله ته محتاج دی نو الله نه به ارڅ غواړي ذکر ویلی ایاک نعبد یا الله من خاص تا بندگی کو د بل چا نه کو و ایاک نستعين یا الله من خاص تا مدد غواړو د بل چا نه غواړو اهدنا الصراط المستقيم یا الله من تراوخ و الله رب برابرام دایبه مستقله جمله ذکر کړه اهدنا الصراط المستقيم رب داده ارګل چې اقرار شو چې موږ د الله بندگان یو نو دی جمله کې اظهار العبودیه والاحتیاج الى الله اختار شو چې الله موږ ستاسو بندګي کې اوستانه مدد غواړو بعض مفسرین ذکر کوي ارکل چې ویلې شو ایاک نستعين یا الله موږ خاص ستانه مدد غواړو گویا چې د الله د طرف نه غوښ شو ته پوس راغې چې کیف اعینکم یا اهل عبادت ایس ما بندگانو زستا چې تم کومک وکما نو موږ ویو چې الله زموږ کومک د سیو کې موږ ته هدایت وکړي د لارې برابرې یا الله موږ ته دا کومک غواړو دریم دا د مخکې د توحید ټول اقسام ذکر شو دغه اقسام ته ویل کېږي صراط مستقیم نو ځکه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته راوښه ولا برابرام دا هغه مصداق ذکر کړي د دعا نه چې الله منته من ترا کې د هدایت را ترا کې او موږ په دې لار باندې همیشه کې په صراط مستقیم باندې موږ همیشه دایم ولري نو ار کله چې دا طلب دی نو ان شاء الله مستقل ده دې د وجه نه عتبونه په مخکنو جملو باندې ځکه هغه جملې خبري دي نو عتب د جملې انشائي په جملې خبري باندې نه کیږي او دا تعلیم د دعام دی چې د شي منګ ویو شي اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ تراوخه ولا برابر تعلیم د دعا شو دعام ده اهدنا دا ماخوذ له هدایت نه نو مخکې نه صيغه د جمع ذکر کېدلې او صيغه د جمع شروع نه ذکر اهدنا جمع راوړل هدایت لغت کې ویل کېږي الدلاله على الخير دا هدایت خاص ده صرف دلالت بنین دلالت خو نفس خودل ته او خیر معنا د خیر خودل او که صرف دلالت وینو صرف دلالت خو ویل کېږي راهنمودن ته قران کې هدایت په ډیرو معناګانو باندې استعمال شوی دی مشهور معنی د هدایت چې دا هغه ارشاد ال الحق ده حق طرف ته لار خودل به هدایت په قران کې په درې طریقو باندې استعماليږي یو دا چې متعدی دوی مفعول ته بذات اهدنا الصراط المستقيم کې لګدل ته وګورم دوه مفعول دي بذات ته متعدی دي دویمه طریقه دا مفعول ثانی ته متعدی کیږي په اله سره د سورۃ النحل کې براشي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دریم دا چې متعدی شي په حرف د لام سره دلته اهدنا کې اولنی معنا دا چې الله موږ په لار باندې روان کې او مقصد ته مرسته دا قسم هدایت مختص دی الله پورې نبی کتاب ولي بزر دا کار نشي کولای داعی مولای نشي کولای چې الله اهدنا موږ په دې لار باندې روان کې او مقصد ته مرسته الله نبی ته مو انک لا تهدی من احببت یا نبی تاغه چاته هدایت نشي کولای چې تاسو سره مینه یو تاسو خو نو دا هدایت خاص الله پورې بل څوک دا کار نشي کولای چې یو چاته هدایت وکړي کېدل نبی صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته کله چې ډیر خدمت د نبی سلام وکا سره د دینه چې د دې دنیا نه پیډی نه لاړ نبی سلام ډیر کوشش وکړ چې دا دیندار کې په هدایت راوړی کله چې مړ کېدو دا غټ مشرکانو لراغلی سرته ناس نبی سلام راغنه پر خدوتا نبی سلام ورته आवाज وکړ چې کاکا ایو کلمه وی ولا اله الا الله د قیامت پر ورځ دستا بارکی الله ته شفاعت وکم او الله تبویم شي الله دا جنت ته داخل کا ندی مشرکان ورته ویلي وای ولې توس
دین د عبدالمطلب پرې دی او د دې وړو کې معصوم دین باندې راوړي د دې سړي دین قبله وسه وې دی ابو طالب ویلي چې اموت علی دین عبدالمطلب زه په عبدالمطلب په دین باندې مرم فاختار العار على النار شرم غره په اور باندې ویلې به شیرا کزه کلمه ویما د نبی دنو منه خلق به شیرا د جهنم د اور نه ویریدو سکه دینو منه وای زه کنه منه د دې دنیا نه بی دین لار عباس رضی الله عنه یو ورځ د نبی سلام ته پوښتنه وکړه چې رسول الله زما دی ورور ابو طالب ستا ډېر خدمتونه وکړو څه پیدا ورکړه وکړه نبی سلام ورته ویل چې بالکل پیدا دومره ورکړه د جهنم په بیخ کې پروتو زما د خدمت په وجبانه الله راوي سره جهنم دې سرتا سپلې د ور دي دماغي جوش وي په دې پوزو باندې راوځي دا د ادنا جهنمي عذاب دې په جهنم کې بس حاصل دا دې هدایت د الله په لاس کې دې چې الله نه غوښتي بس یو بنده ته هدایت نشي کولای امتا هدایت چې په دې نه غلار باندې روانه ول او مقصد تر سوال اهدنا به هدایت کې مراتب دي هغه ټول الله پوری خاص دي یو مرتبه د هدایت د هدایت فطریه لکه نبی سلام فرمای هر بچی چې پیدا کیږي دا په فطرت اسلامي باندې پیدا کیږي مور او پلار ته یا يهودي جوړ کیا ته نصراني جوړ کیا ته مجوسي جوړ کی قران کې مله ویل کل شی خلقه ثم هدا هر شی الله پیدا کړی دی به ته هدایت کړی دی پنی غلار روان کړی دی دا یو مرتبه د هدایت فطریه هر معصوم په فطرت اسلامي پیدا کیږي دویمه مرتبه د هدایت دا حواس ظاهریه او باطنیه الله موږ ته حواس راکړي دي دریمه مرتبه د هدایت دا قوت عاقله عقل الله موږ ته راکړي خوبت به معلومه ولې څلورمه مرتبه د هدایت دا په عالم کې عقلي ادله قائمول زمکه اسمانونه وغيرها پنځمه مرتبه د کتابونو او رسولان را لګل داعیان د حق پیدا کول لکه قران کې الله ویل کل قوم هاد در قوم لپاره یو لار خودم کې شته شپږم د مرتبه د هدایت توفیق او دوام په حق لار لکه قران کې الله ویل نهدی انهم سبلنا دلته دا معنا مراد اهدنا کی اوم په آخرت کې جنت تر رسول سورۃ محمد په نمایت کې براشي اهدنا دلته یو سوال راځي سوال دا مخ کې ویلې چې یا الله موږ ستاسو بندګي کې اوستانه مدد غواړو کله چې یو څوک د الله بندګي کې او د الله نه مدد غواړي هغه ته هدایت شوی دی څنګه دوباره وایي چې اهدنا یا الله موږ ته هدایت وکړه دا او تحصیل د حاصل راځي نستعين باندې اقرار شوی دی نعبدو باندې اقرار شوی دی په حمد اقرار شوی دی هدایت خو شوی دی کنه مفسرین معنی لیکي چې اهدنا منا توفیق د ثبات او د استمرار راکړي الله په دې لار باندې یا الله په دې عبادت او استعانت باندې موږ همیشه دائم ولري یا وفقنا الصراط المستقيم یا الله موږ د توفیق راکړي د لارې برابر چې په دې باندې لاړ شو تر اخره پورې یا ثبتنا یا الله موږ مضبوط کې په صراط مستقیم باندې یا استمر ربنا یا الله موږ کلک په دې لار باندې دا مراد دي دا و مراتب شو د هدایت نو څوک چې یو مرتبه حاصل کی بلې ته خامخا محتاج د سینه د دا ټول دیو ځنه انسان په ځان کې راولي نو ځکه دلته اهدنا هدایت مطلق راوړو الصراط المستقیم دا دوی مفعول له اشاره ده ته چې نفس هدایت نه مراد بلکې هدایت چې مراد ده هدایت د صراط مستقیم مراد ده صراط چې کوم نه په لغت کې صراط او صراط ویل کېږي تیرې دلو ته په یو صراط دی یو سبیل دی دوه منځ کې فرق دی صراط اغلار ته ویل کېږي چې مقصد ته رسیدونکي یو محدودي په حدودي خاصه او سره دې ته صراط ویل کېږي به طریق کې معنی د تیرې دلو نشته د نفس لار ته وایي نو ارچه طریق او سبیل دی پای کې دا معنی نشته او حدود معلوم دي صراط نو شریعت کې د صراط مستقیم حدود معلوم دي قران او سنت موږ ته خود لري کم هم خود لري کیف هم خود لري ان هم خود لري نو ځکه صراط او سبیل ونه ویلو نو صراط نه مراد عین طریق شرعي مراد ده اهدنا منا یا الله موږ تراوخه وا صراط المستقیم را برابر المستقیم دا د استقامت نه اصل کې وای مستوی ته یو شی نیغ ولاړی یا د سنی غلار چې مقصد ته رسیدونکي او په غواړي په کې نه اعوجاج او مستوی په اعتبار د حال بین الافراط او التفرید
افراط هم پکې نه یو تفریط هم پکې نه یا الله په دغه سلار باندې موږ روان کې لکه بعض خلک په دې لار باندې رواني افراط کوي بعض خلک په دې لار باندې رواني تفریط کوي الله دې افراط تفریط د مساته مستقیم صفت دلاره ده د صراط کله هغه مستقیم هغه سړی ته وای چې په دې لار باندې رواني هغه ته ویل کېږي مستقیم به استقامت مهم ده ځکه الله نبی تم امر کړی دی فاستقم کما امر اے نبی د استقامت وکړه څنګه چې امر شوی دی امت تم امر کړی دی فاستقیم منک لک ودرېږي د دین خدمت تام به مولا علی قاری رحمه الله ذکر کوي الاستقامت خیر من الف کرامات په دین باندې کلک ودرېدل د زر کرامتونو نه غوړه ده لکه یو سړی وایي چې ولی مزمادا کرامت ده مزمادا کرامت ده د دین چې په دین باندې کلک ودرېږي د زر کرامتونو نه استقامت غوړه ده بیغه وایي اطلب الاستقامه ولا تطلب الكرامه په دین کې د الله نه استقامت غوړه چې الله مال استقامت راکړي دا مو غوړه چې الله مال کرامتونه راکړي استقامت ډیر مهم ده مومنانو صفات کې الله ویلي دي ثم استقاموا مومنان هغه خلک دي چې ایمان راوړي او دا ومنه چې الله زمونږ رب دی او به کلک ودرېږي په دې باندې استقامت وکړي مصداق د صراط مستقیم په قران کې څه دي مفسرین مختلف تعبیرات کړي دي په قران کې د صراط مستقیم څلور مصداقات دي یو مصداق د صراط مستقیم توحید ربوبیت او عبادت ده لکه قرآن کې الله ان الله رب یقرن الله اسمام رب دې استاد سم رب دې فاعبدوه هذا صراط مستقیم د الله بندگی وکړي د الله برابر ده نو توحید ربوبیت او عبادت دا صراط مستقیم ده کنه زد الله بندگی کوم عیسی علیہ السلام وای الله سم رب دې استاد سم رب دې بندگی کوم او چې کله یو سړی الله رب مني او داغه عبادت هم کوي دا په صراط مستقیم باندې روان دي کنه په مصداق د صراط مستقیم هغه قران دی لکه الله وی وان هذا صراطي مستقيما دا قران زما لار ده او برابر لار ده د تابعداري وکړه نو مصداق د صراط مستقیم څه شو قران پس په قران باندې عمل کوه ته په صراط مستقیم باندې روانه درې مصداق د صراط مستقیم د ټولو رسولانو لار ده ذکر الله نبی ته انک علی صراط مستقیم نبی ته په برابر لار باندې روانه د ار نبی لار هغه صراط مستقیم ده څلورم مصداق د دې صراط مستقیم تابعداري د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو ده د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوه او صراط مستقیم باندې روانه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو تعبیداری دین کوله ته په صراط مستقیم باندې نه بلکې کوښوي د دلاره نه لکه قران کې الله وتتبعوني هذا صراط مستقیم صراط مستقیم زما خبره ومني زما اطاعت کوي دا صراط مستقیم ده کنه د نبی خبره منل د نبی اطاعت کول صراط مستقیم ده دا مصداقات شو څلور مصداقات د صراط مستقیم مفسرین نور مصداقات هم ذکر کړي سو کوئی د صراط مستقیم نه مراد کتاب الله ده سو کوئی مراد اسلام ده سو کوئی مراد دین د صحابه او د تابعین لار ده سو کوئی مراد دین لار ده رسول مراد ده بس دا ټول ذکر شو کنه دلته به نور سندي ویلي چې اهدنا یا الله مونږ ته هدایت وکړي د جنت یا الله مونږ ته هدایت وکړي د مغفرت یا الله مونږ ته هدایت وکړي د علم صرف صراط مستقیم ذکر کړ ځکه صراط مستقیم شامل دی جنت ته مغفرت او علم ته دې ټولو ته صراط مستقیم شامل دی به کله چې په صراط مستقیم باندې تسیسی اخر به کوم ځای ته رسي جنت ته ورسي د صراط مستقیم انتها جنت معنا یا الله من تراوخه ولا برابر په دې باندې کله کې ترغیب ورشي جنت ته ورسو صراط مستقیم اخرنه حد هغه جنت شو بدلته الصراط المستقیم دای مفرد ویل دی او معرفه ویل دا صراط المستقیم زکه د ټولو انبیو ای ولاره دا الف لام مزکه ویل دی زکه دا معلومه او معینه لاره دا د قران او د حدیث او د سنت ولاره دا صراط مستقیم دی کنه په دې باندې ځان جنت ته ورس نو زکه دا معرفه ویل معین او معرفه دا لاره چې کوم معلومه دا معینه دا په دې لاره باندې مثلا شروع کام بدل د جمع ونه ویلي زکه دالار ای ولا
صراط مستقیم یو ځکه یو لار د توحید لار ده د قران لار ده بل ځکه وایي سبل السلام نور قرآن کی سبیل مفرد ذکر دی او په دغه یو ځکه سبل السلام جمع ذکر ده سبل نو دوه لارې دي یو لار ده صراط مستقیم ده او بل کږه لار ده دوه لارې شولې نو سیده لارې ته صراط مستقیم او یو کږه لارې ته سبیل وي ارچی سبل ذکر کړي دي سبل نه تعالی نه دي مراد بلکې الته د سبل نه مراد احکام دي سبل السلام نو الته مراد چې کوم دي احکام شو یو ځکه سبل ویلې دي قران کې په صراط مستقیم مقابله څوک کوي نو مقابله د صراط مستقیم چې شوی د قرآن کې یو په سبیل سره شوی دا نو مقابل د صراط مستقیم څوک دی یو چې مقابله کوي د صراط مستقیم ابلیس یې کوي خو ابلیس رسا راغلی دی په صراط مستقیم کې تکې ناستلی دی او د دې لارې نه دی اړی ابلیس ویلیو کنه لاقعدن خامخا زه به کښېنم ای الله ستا دې بندګانو ته صراطک المستقیم ستا په دې لاره برابره کې په دې لار چې ځي نو تا ته شیطان ناست دی تا اړی د دې لارې نه کږی را کږی دي وسوسې درچوي قسمه قسم شبهات درچوي خیال به کې ګوره چې په دې لاره ځي په دې لار کې ستا دشمن ناست دی پتا باندې چې ډزې کوي تا ولي تا ګمراه کوي هغه شیطان دی ګوره شیطان نه به ګوره ډېر ځان ساتي نو صراط مستقیم دومره مهم دی چې ابلیس هم خاص کړی دی چې الله زه به ستا په صراط مستقیم کې دې بندګانو ته کښېنم دویم چې ته په دې لار باندې ځې ستا په دې لار کې یو دشمن ناست دی هغه ستا انتظار کوي د راتګ او تا ګمراه کوي ناکاره مولین دي پیران دا تا د صراط مستقیم کې ناست دا تا ته وسوسې درچوي کوشش کوي ستا د ګمراه کولو کوشش کوي ستا د عقیدې د خرابولو ته به ډېر او خیر اوسېږي د ګمراه کوونکو مولانو سره هغه مولانو سره چې ناکاره مولین دي پیران دي د دین نه خلک کړی دا دشمنان دي د صراط مستقیم د ناکاره مولین نو قرآن کې تعبیر کړی دی په سبیل سره سوره توبه کې براشي پیر مولان او پیران چې دي مولین او پیران الله و یصدون عن سبیل الله خلق کړی د الله د لارې نه په لار کې تدخل ناکاره مولین ناشته سوره احزاب کې به مو وایي ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل الا من اطاعت کو د خپل مشرانو باباګانو د خپل غټانو یلا موږ د سمیلارې نه واړولو د سمیلارې دشمن څوک دی ناکاره مولین پیران دریم د دې لارې دشمن چې تا د په دې لار کې ناست دي هغه مشرکان دي تا خرابوي تا ګمراه کوي تا ته وسوسې درچوي مشرک سړي نه به ځان ساتي مشرک سره به نه کښېني څلورم د دې لارې دشمن چې دی هغه ظالم دی نو کله چې یو سړی ظلم کوي په تا باندې تا د دې لارې نه اړی د دې ظالم په ظلم به صبر کې نو دا هغه ګمراه کوونکي شهید شو چې هغه صراط مستقیم نه سړی اړیا نو ځکه ویلي اهدنا یا الله موږ ته راوښیه صراط المستقیم لاره برابره وصلی الله تعالی علیه